أما بعد دا یو ملګری سوال کړی دی چې قرآن کې الله عز وجل فرمایي تاسو شی ربانی عالم چاته ویل کیږي. نو مخکې دې چې موږ د ربانی عالم تفصیل او تشریح ذکر کو چې د هیڅ علامات دي حق فرس علما چاله ویل کیږي او باطل فرس د دوړ مابین کې تقریبا 25 فرق دی. خو اول دا خبره ځان سره یسته چې ربانی عالم هغه چاته ویل کیږي چې کله پاغه کې دا وکړو نه یو هغه انسان ته ویل کېږي چې څومره اعمال کوي ټول لله خالص الله لپاره، کاغه صدقه ور کوي، عبادت بدنی کوي، عبادت مالی قبلی قبل عائشہ رضی الله عنها عادت داو چې هغه وچاله صدقه ور کوي به ته مطالبه نه کوله چې د زما لپاره دعا وغواړه، ځکه چې کله دعا طرف نو خبر اخلاص شو الله خو پوهه دی بده. ابن قیم شه فرمای وې کچرته سړی بده باندې پوهې شي دا کوم شو ورکون کې د شمخ کې دینه د اعمال د مسکین پلاس کې بریوږي اول د الله د دل په ځل لذت په نسبت سره جانب مقابل الله بدون لذت نه یسو کې علي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک موږ دا چې د ابراهیم علیه السلام په ملت د ابراهیم ملت کې چې شو علیه السلام اخلاص ان صلاتي ونسکي ومحیاي ومماتي لله رب العالمین. دغه علامه ربانی عالم دا چې د وحن نه په کامله منځان ساتي. وحن به سره ویل شي حب الدنيا وكراهيه الموت، د دنیا سره مینه او مرګ بد ګڼل. د دنیا سره مینه دا نه ده چې انسان به تجارت نه کوي او د قشنګاډي بونه اخلي او کورونه بونه جوړي. د دنیا سره مینه دي ته ویل کیږي چې یو طرف قران او سنت دی الله او رسول خبره ده او بل طرف د دنیا ته الله او رسول پری د دنیا په سلاړي تقریبا ویل شي دنیا پرستی. کله ممبر په خوا کې ولې ناس نه او کستا ډیر جیدادونه د اوسمه کې په ټوله کې د قران او سنت د قانون برابر چلیږي ته په شپه چې د دنیا پرستی انسان نه او مرګ بد ګڼل. کته دا امر خو طبعا بد ګڼل کیږي ارسړې. جواب دا دی حدیث کې راځي چې څوک د الله ملاقات بد ګڼي الله دغه ملاقات بد ګڼي. معنا ده ته چې مړ کېږي او د خپل جنتونه منتونه وګوره واغه انعامات وګوره ته اوس غواړي چې زر ورشم الله مو چې بزر راځه او چې کله کافر انسان مړ کېږي د جهنم حالات چې وګوره نو ورسته کېږي الله مې د ملاقات بد ګڼي. دنیا سره مینه نه کوله. دریم علامه ده اعلی ربانی عالم دا چې ځان ساتل د ضعف نه. ضعف څه ته ویل کېږي؟ نقصان د قوت کار کول نه، بلکې په هر کیفیت باندې چې ظاهر موږ تاسو واقعا په امر کې څنګه غوښي دشمن مخله ودر دی به قوي ځان غختره کو. عمر رضی الله دا پښتنه وکړه د صفه مروه کې د منډه خلک ولې وای دوی چې ګمان کې چې د مدینه منورې ته کمزوري کړي لري موږ ورته ځان کار کوو چې موږ کوي. او څلورمه د استقامت نه وزن ساتي. استقامت دې ته ویل کېږي چې یو سړی دشمن له تسلیم شي، یو سړی دشمن له ځان ذلیل کی. پنځم دغه دعا وکړي چې ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا رب زمونږ موږ له بکنه وکا زمونږ د ګناهونو زمونږ د زیاتیو زمونږ پر دین کې قدمونه مضبوط کا او موږ له کومه راکې په مقابل له قوم کې چې کوم غیر مسلم دي. شپږم علماء د ربانی عالم ذکر کړي چې بده کې بس صبر په طاعاتو، صبر په تکالیفو، صبر د ګناه نه. ابن قیم کتاب دې باره کې لري په شپږه فصلونو باندې مشتمل کړی دی. صاحب نظر ته نیم یسر روایتونه شاوخوا راوړي او تدبیر شه حدیث راوړي دی لس اثر شپارس مې دی. وم چې کله د الله په بندګۍ کې احسان کوي توجه رب العالمین لکې الغرض ربانی عالم هغه چاته ولګي چې هغه کې دا علامات موجود شي ټول عملونه د الله لپاره کوي، دنیا پر سین ځان ساتي. د قشانه نقصان د قوت هغه خلکو لخر کوي نه بلکې چې زه قوي دشمن له تسلیمي او تذلل نه ور کوي، دعاګانې غواړي، صبر کوي،